إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. دعوة التامة الصلاة القائمة صلة الفضيلة بعث مقام محمود الذي وعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أغا سلسلة دا صحابي كرام رضي الله عنهم كم جي السابقون الأولون أغا شروع او دا خوش قسمت خلق دی چې قرآن کریم د دې په باره کې د بخښنې اعلان کړی دی. هغه خوش قسمت خلق چې په دنیا کې د جنت زیری واخسته، هغه خوش قسمت خلق چې الله رب العالمین ورته دا سرټیفیکیټ ورکړو چې والسابقون الاولون دا زما د نبی اولنی مرګري دي، دا د قافلې اولنی کارکنان دي او دی اسلام ته سبقت کړی دی. او الله رب العالمین فرمایي دي کې څه مهاجرین دي او څه انصار دي، او څوک چې د دوی په دې لاره روان شي نو دا خو دی اوچت خلک، خو چې څوک د دوی په لاره روان شو والذین اتبعوهم بإحسان په ښایسته طریقه د دوی تابعداري څوک وکړي دا مونږ تاسو ته الله فرمایي. نو الله فرمایي دغه صحابو نه خو زه راضي یم، خو د دې رستنو نه م راضي کېږم په دې باندې رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله له دوی نه راضي دی او دوی د الله سبحانه وتعالی نه رضا دي. او بیا الله رب العالمین فرمایي د دې لپاره ما جنتونه تیار کړي چې همیشه به پکې اوسېږي. هغه ژوند ختمېدونکی نه دی،
هغه همیشه زندگی ده او د دې مزید په هغې کې او دغه همیشه مزید چې چاته میلاوي شوي نو الله فرمایي ذلک الفوز العظیم لویه کامیابي ده د اصل کې خلک کامیابي په نورو څیزونو کې لټوي غټه کامیابي نورو خبرو ته وایي خو الله رب العالمین فرمایي چې اصل کې لویه کامیابي همدا ده او دا صحابه کرام رضی الله عنهم د دوی په دې تاریخ کې غټې فایدې دا دي چې دا جماعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه تیار کړی شوی جماعت اولنی شاګردان یو څنګه تربیت چې د هغوی شوی و د هغوی د عقایدو د هغوی د اعمالو د هغوی د اخلاقو د هغوی د کردار دغه شان ته به موږ او تاسو خپل تربیت د دې په شان کوو اگر چې هغه مرتبې ته موږ نشو رسېدلی خو زموږ دپاره دا معاشره یو بهترینه نمونه ده او ښایسته معاشره ده بهترینه معاشره ده په هغه صحابه کرام رضی الله عنهم کې موږ اخري د کوم صحابي حالات چې ویل هغه عیاش بن ابي ربيعه رضی الله عنه چې موږ ویل دم په نبی علیه الصلاة والسلام په ابتدا کې په مکه کې ایمان راوړی او بله د دې بیبي وه چې هغه اسما بنت سلامه د هغې نوم دی اسما بنت سلامه رضی الله عنها چې کومه وه دام هغه خوش قسمته زنانه ده چې د ښځې او خاوند دواړو ایمان راوړلو او کله خاوند حبشو ته هجرت کوو حبشې ته نو دا ورسره لاړله او هجرت یې وکړو کوم چې په حبشو کې بادشاه نصراني و خو د طبیعت نه نرم و ځکه نبي علیه السلام فرمایل هلته لاړ شئ دغه سړی نرم دی او بیا یې په نبي علیه السلام ایمان هم راوړو چې کله جعفر رضی الله عنه هغه واقع به خپل ذکر راشي انشاءالله قرآن یې ورته ولوستو او هغه دا واورېده چې په دې قرآن کې د عیسی علیه السلام او د مریم علیه السلام په باره کې څومره ښایسته خبرې دي او متاثره شو قرآن ته یې وم ژړلې او ایمان یې راوړو غیبانه په نبي صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل نو دا زنانه هم ورسره وه او بیا هلته ردي بچی پیدا شه عبدالله په نوم باندې هغه د هجرت په دغه دوران کې الله رب العالمین دې ته هلته اولاد ورکړي بیا واپس مکې ته راغله بیا هغې ځای نه بعد تللي دي مدینې ته یې هجرت کړی دی دا اولني هغه کسان دي چې دوی ډېر مشقت برداشت کړی دوه هجرتونه یې کړي دي یو ځل حبشې ته تللي دي بیا مدینې ته تللي دي د الله رب العالمین د دې دین دپاره د دین هغه خپل کور کلی جایداد کاروبار رشته داري غم ښادي دا هر څه پاتې شوي دا خبرې په دې خوله ویل ګوره ډېر اسان دي چې موږ کله دا خبره کوو یا ګورو دا چې په سړي خپله راشي بیا ورته پته لګېږي چې داسې انتهایي د نبي علیه الصلاة والسلام په مقابل کې چې د مکې مشرکانو کوم ظلمونه روان وو کومه دا هغه یو عجیبه ماحول جوړ دې ته سړی ټینګېدلی نه شي خو دا صحابو ډېر اوچت خلک اوچتو ایمانونو والا نو دا صحابیه چې کومه د اسما بنت سلامه دام مدینې ته هم هجرت کړی او حبشې ته هم هجرت کړی بل یو صحابي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اولنو ملګرو کې دی او تاسو ته ما ویلي چې دا کسان دا هغه کسان دي چې دې کې هغه اکثر کسان د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دعوت باندې اسلام ته راغلي دي او بیا ورو ورو د اسلام خورېده یو کور ته داخلېده په دې طریقه باندې د انفرادي دعوت داسې روانو یو کس باندې محنت روان او دې کې ډېره فایده چې یو کس پوهه کوي په خبره دا یو کس چې پوه شي دا بیا مخکې کار او بیا د بادشاه سر یې ښکل کړو ځان سره ټول ملګري را آزاد کړو عمر رضی الله تعالی عنه هم خواته راغلو بعضې ملګري ویل چې وګوره دا خو داسې د الزامونه یې لګول چې دغه د کافر بادشاه سر ښکل کړی دی داسې نه وه په کار عمر رضی الله عنه ویلې هر ملګری به د ده سر ښکلوی او پیله ورله هغه سر ښکل کړه چې دا د یو داسې عجیبه کارنامه وکړله چې ځان سره ټول ملګري را آزاد کړو او دا صحابه کرام رضی الله عنهم د دې هر یو صحابي د حالات چې سړی ګوري ډېر عجیب دي نو په دې کې یو دا دی د خنیس بن حذافه السهمي رضی الله عنه او دا خنیس هغه صحابي دی رضی الله عنه چې د باندې د عمر فاروق رضی الله عنه لور واده وه حفصه رضی الله تعالی عنها چې وروسته بیا ام المؤمنین وګرځېدله چې کله کونډه شوله دا صحابي چې کوم خنیس بن حذافه السهمي دا د قریشو نه دی القرشي السهمي ورته ویل کېږي
دا هم په هغه اولنو مؤمنانو مرګرو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دم 2 ځله هجرتونه کړي دي حبشې ته هم هجرت کړي دي او دغه رنګ بیا د هغې نه بعد چې راواپس شوې مدینې ته هجرت وکړ د عمر رضی الله تعالی عنه لور چې وه ام المؤمنین سیده حفصه رضی الله عنها دا اوله کې د ده بیبي وه چې کله بیا مدینې ته لاړه نو دی د بدر په معرکه کې هم شریک و او بیا بل کال د هجرت په 3م کال باندې چې کله مدینه کې د احد غزوه کېدله نو د احد په غزوه کې هم دی شریک و د خنیس بن حذافه السهمي رضی الله عنه خو د احد په زخمیانو کې چې کله ډیر صحابه زخمیان شو تقریبا 80 یا د هغې نه زیات نو یو پکې دیم زخمی شولو او دا هغه زخم د لاسه چې هغه بیا زیات شو او هغه زخم بیا روغ نه شو د هغې د لاسه بیا دی وفات شو د شهادت مرتبې ته بیا دی ورسېده دا هغه صحابي دی خنیس بن حذافه رضی الله تعالی عنه چې کله دی بیا د هغه زخم د لاسه چې په احد کې ده ته رسېدلی دی بیا وفات شو نو بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله یې دا لور کونډه شوه حفصه رضی الله عنها هغه داسې کار وکړو چې د دې نه بعد په همدغه ورځو کې د عثمان رضی الله عنه بیبي وفات شوې وه د عثمان رضی بیبي څوک وه د نبي علیه السلام لور وه که نه د نبي علیه السلام لور وفات شو نو چې کله هغه وفات شو د عثمان رضی الله عنه تیار ضرورت و واده ته نو دا صحابه داسې عجیبه خلک زموږ ستاسو په شان ته نه وو کوشش به دا کوو چې زموږ لور خور د یو دینداره سړي کور ته لاړه شي او هغه باندې واده شي نو ده دا سوچ وکړو عمر رضی الله عنه چې دا عثمان خو تیار اسیم ضرورت دی بیبي وفات شو د نبي علیه السلام لوري په نکاح کې وفات شو او دلته زما لور کونډه شوه نو دا به زه د عثمان له ورکمه نو عثمان رضی الله تعالی عنه ته چې کله پیغام ولېږلو ګوره په خپله ورته پیغام ولېږلو زموږ پښتنو کې دا بعضې خلک دا ورته سپک کار ښکاري که نه چې په خپله ورته وایي چې ما کور کې یا لور ده یا خور ده پیغله ده او یو دینداره سړي ته وایي حالانکه امام بخاري په دې باب قایم کړی دی او صحابه کرام معاشره کې د دې ګڼ مثالونه دي او دام یو سنت دی چې ستا په کور کې لور خور پیغله شوه نو په دې انتظار یوازې مه کښېنه چې ودرېږه څوک راشي نو بیا به ورکو په خپله فکرمند شه چې یاره دا زما لور خور یو ښه کور ته لاړه شي وګوره دینداره خلک نظر کې وساته هغې ته پیغام ولېږه چې یاره که تا ته د نکاح ضرورت نو موږ دې نکاح درکولو ته تیار یو دا کار به صحابه وکړو زموږ د معاشره پښتو معاشره کې هسې دا کار داسې سپک ګڼلی کېږي چې بیا به خلک وایي چې په خپله یې راته ویلې او دا دی هغه موږ چې دا ځان په زوره درنوو که نه نو په دې بیا درنېږو هم نه عجیبه خبره دا ده که نه موږ ځان له د درنېدو خپلې تلې جوړې کړي دي خو پکې بیا درنېږو هم نه که په شریعت زموږ معاشره برابره شو والله موږ به درانه شو خو زموږ مزاج لا نه دی برابر شریعت سره موږ باندې دا خپلې دا د جهالت طریقې دا خپل دا چې کوم دا سم جوړ کړي دي د ځان نه چې دا د درنېدو لاره ده په دې چل سړی درنېږي او په دې ډېر عزتمند کېږي دا موږ چې کومې جوړې کړي په دې سړی ډېر عزتمند کېږي نه او چې کوم شریعت کې کومې خبرې راغلي دي والله چې په دې باندې سړی درنېږي په دې باندې انسان عزتمند کېږي صحابو دور کې به دا صعیب او دغه خبره به نه وه آسان کار به دا نکاحونه موږ نن ګران کړو چې نکاحونه دې ګران کړه کله نو نعوذ بالله بیا به زناګانې اسانېږي په معاشره کې بیا به بدکارۍ عامې کېږي د خلکو عزتونه به لوټ کېږي او چې کله نکاح اسانه شوه بیا به زنا ګرانه شي مشکله به شي سعید ابن مسیب رحمت الله علیه منځ کې یو خبره ذهن ته راغله د تایید دپاره سعید بن مسیب رحمه الله تابعي دی د صحابو شاګرد دی د ابو هریره شاګرد دی د نورو صحابو سعید ابن مسیب رحمت الله علیه شاګرد دی هلکه ولې داسې خپه ښکاري ورځ دوه سبق لم نه راغلی چوټیانې هم کړی وې وایي جي دغه کور والا مې وفات شوه وایي ښه کور والا دې وفات شوه بس الله دې وبخي دا خو ډېر امتحاني تکلیف وي دا سړي کور رانشي نو سعید ابن مسیب رحمت الله علیه ورته وایي داسې کار دی ته راځه زما په کور کې زما لور ده چې هغه درله درکمه او نکاح درله وتړم نو د درس د کلاس دی روان کړلو کور ته یې بوتللو ویل دغه مې لور ده ویې ګوره خوښه دې ده او بس نکاح ویل ستا لور به زما به نه خوښه شیخ صاحب
نو بس نکاح ولا وتړل نو په دې کې چې کله نکاح ورله وتړله او د ورځې نکاح وشوله او دې کور کې ناست دی داسې د ماښام ټایم دی ماښام نه بعد کې دروازه وټکېدله چې دروازه وټکېدله نو ده ویلې څوک هغه ورته سعید ابن مسیب یم تېره جمعه مې ورته دا ادب ویلی چې څوک درته وایي څوک که په ټلیفون درته وایي که دروازې نه دننه نو ته به خپل نوم اخلې دا به نه وایي چې زه یم زه یم باندې تا څوک څه پېژني نوم به خپل والي فلانی یم نو هغه سعید ابن مسیب دا شاګرد دی وایي ما زما په ذهن کې څومره سعید و سعید وایي هر یو سعید زما ذهن کې تاویده را تاویده خو دا مې خیال کې نه و چې دا سړی چې دا د ورځې زما استاد دی او ما له لور راکړی اوس راغی زما دروازې ته ولاړ دی خو چې کله مې وکتل چې سعید ابن مسیب دی نو زړه کې مې چې لکه سړی پېمانه شوی نه دا څنګه راغی نو شاته مې چې وکتل لور یې و د لاس نیونې ولې ولادن نه کړې دا واخله دا نکاح دې تړلی شوی ده ښځه دیواله د امانت دی ورځ یې پکې تېره نه کړه شپه دا واخله وایي عجیبه وي دا ما نه خوښوله چې په تا باندې شپه په داسې حال کې تېره شي هغه زمانې داسې بې تکلفه کارونه زه ویل ولیمه به بیا په قلاره وکړي دا واخله امانت دی واله په خپله یې ورله راوسته پلار یې کور ته یې وردن نه کړه زمونږ به جنجونه یو ډنګه ډونګه به یو ګډاګانې به یو نخرې به یو پټاخې به یو ډزې به یو څه به یو څه به یو لوی فساد هم جوړ کړی یو معرکه هم جوړه کړې د دې واده نه نو د صحابه کرام رضی الله عنهم دا دور داسې بې تکلفه دور دا خبرې هغوی د عزت سبب نه ګڼلې چې به داسې به وکړو شرطونه به سخت وتړو دا چل به وکړو هغه چې الله درنول په دین او په تقوا یې درانه کړی انسان په دین درنېږي په تقوا درنېږي نو عثمان ته وایي چې دا زما لور کونډه شوې ده عمر رضی الله عنه ورته وایي او عدت نه بعد به تاله به یې درکړم چې عدت یې کله تېر شي عثمان رضی الله پریشان و پریشان ځکه چې د نبی علیه السلام د لور غوندې ښایسته بیبي د هغه نه جدا شوې وه چې د نبي علیه السلام لور وه نو عثمان ویل زما بالکل لا توجه نشته دی واده ته توجه مې نشته شوق مې نشته بس زړه مې لا خفه دی پریشان یم او هغه ته الله رب العالمین بیا څه ورکړه هغه ته نبي علیه السلام بله لور ورکړه د هغه په قسمت کې د نبي علیه السلام بله لور وه هغه ته الله دا فضیلت ورکړه نو بیا عمر فاروق رضی الله عنه راولګېد او جواب یې چاته ولېږلو د نکاح ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دې ته اوس وګوره ابوبکر صدیق د عمر فاروق رضی الله عنه مشر دی او خپل لور ابوبکر صدیق ته ورکوي چې که تا ته ضرورت وي او زما د لور په نکاح باندې اخلې نو زه به یې تاله درکړم دې ته نه ګوري دا مشر سړی دی او ډېر عمر یې دی خو د هغه تقوا د هغه دینداري د هغه د نبی علیه السلام سره هغه نږدې تعلق او د صحابو خپل منځ کې امینه محبت د هغې د وجې نه دا پیشکش ورته وکړو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه ته نه ها وکړه او نه وکړه او جواب یې ورنه نو عمر فاروق رضی الله عنه خو د مزاج نه لږ سخت هم نو داسې ګیلمن شو لکه چې دا ګوره دومره ته مشر سړی او ما تا ته د خپلې لور پیشکش وکړلو او په ځای د دې چې یا خو ها وکړو یا نه وکړو ته بالکل خاموشي دې وکړله داسې عجیبه کار دې وکړل صحابه کرام ډېر هوښیار خلک وو ډېر انتهایي فراست او بصیرت والا خلک وو دې وجه نه زه یم که انسان اخلاق یادوي تقوا زده کوي دینداري زده کوي دا د صحابو نه زده کړي د هغې دا تاریخ دې وګوري د هغې کردار دې وګوري د هغې هوښیارتوب دې وګوري په دې کې څه ورځې چې تېرې شولې د عدت نه بعد نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیغام راولېږلو او عمر رضی الله عنه ته وایي چې دا لور دې ماته په نکاح باندې راکړه ستاسو څه فکر دی چې هغه عمر رضی الله عنه چې د خپله لورې چاله ورکوله عثمان رضی الله عنه او ابوبکر صدیق او بیا د ده کور ته د نبي صلی الله علیه وسلم د طرف نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم جرګه راغله نو څنګه چللی څه جامو کې سړی بې ځایږي د خوشحالۍ چې په دغه ورځ به عمر رضی الله عنه زه یم څومره خوشحاله وم څومره به یې د زړه د خوشحالۍ نه غټېدلو چې ما خو له عثمان او ابوبکر له ورکوله او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته به زما لور ځي او د مؤمنانو مور به ترې جوړېږي دا لقب به ورته میلاویږي چې ام المؤمنین د ټولو مؤمنانو مور تر قیامته پورې چې کوم مؤمنان راځي دا د هغې مور وګرځي الله اکبر
دا الله رب العالمین چې چاته یو فضیلت ورکول غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغام راولېږلو عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل دا خو زما دپاره لوی سعادت دی د الله نبي چې تاسو زما د لور سره نکاح کول غواړئ. نو دین بعد ورته بیا ابوبکر صدیق راغو او عمر رضی الله عنه ته هغه خبر راښکاره کړه، غلی شوی و که نه، ها او نه یې نه وکړی او د ده په زړه کې ګیله وه. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر ته وایي ای عمر ته به زما نه خفه شوی، زړه کې به دې غصه او خفګان راغلی. ویل بلکل اوس هم درته غصه یم وایي، زړه کې مې سره خفګان دی، ګیله مې ده درنه چې ما تا باندې خپله لور پیش کړله او تا ما ته نه ها وکړه او نه دې نه وکړه. نو ابوبکر صدیق ورته ویلې چې خبرې ته غوږ کېده او ما دا خبره مخکې نه شوه ښکاره کولی ځکه چې دا د نبي صلی الله علیه وسلم یو راز او امانت و زما سره. اصل کې خبره دا وه چې کله ستا لور کونډه شوله، حفصه رضی الله تعالی عنها خاوند کله وفات شو، نو په یو مجلس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره خفیه مشورې او خاص مشورو پر خپل خاص ملګري، نو ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره وکړله چې یاره د عمر رضی الله عنه دا لور زه په نکاح اخیستل غواړم. نو ما تا ته ها ځکه نه کوله چې نبي علیه السلام یې تذکره کړې وه. د نبي علیه السلام د جرګې د پاسه جرګه کېږي نه کېږي، دا خو شریعت کې منع ده. تا ته پته ولګېده چې دې کور ته په دغه جینۍ باندې یو جرګه ورغلې ده چې څو پورې هغوی ته جواب نه ورکړی ته به نه ورځې. نبی علیه السلام دې نه منع کړې ده. دا حکم د دغه په باره کې هم دی، د تجارت په باره کې هم دی. اوس مثلا ته منډۍ کې ولاړې او یو څاروی دی یا یو بل سیز دی، یو بل کس ورته ولاړ دی ستا نه مخکې، هغه سره بیع روانه ده، په دې منځ کې به نه رادانګي. نبي علیه السلام فرمایي ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، په تاسو کې به بعضې ملګري د بل د بیع د پاسه بیع نه کوي. اوس مثلا زه یو ځای کې مال اخلم، یو مال پروت دی، کپړه ده، بل شی دی، بل شی دی، څاروی دی یا بل څه شی دی، زه لا د هغه سره روان یم، خبرې کوم لګیم، مال یې لا جواب نه دی راکړی، بهی نه در باندې خرڅوم زه او نه مال واپسې کړی ده، زه او مالک لګیا یو خبرې کوو چې جوړ شو. دې کې بل کس ته اجازت نشته چې منځ کې راودنګي هغه ته وایي چې مړه خو دا واله 100 روپۍ زما نه زیات یې واخله مال یې راکړه. نه، دا چې ناروا کار وکړل او په دې کې به ورته برکت هم نه راځي. او زموږ ډېر مسلمانان دا دوکې کوي، پته ورته ولګي چې فلانې سړی دا مال اخلي، دی به په دې منځ کې ورته پټ یو جواب ولیږي چې مال یې راکړه 15 به درله زیاتې درکړم که نه، هغه زړه کې هم لالچ راشي دی 15 زیاتې راکوي. نو دا د شریعت خلاف کارونه په مونږ کې شته دی، نبي رسول الله نه منع کړی. او دغه حکم د جرګې په باره کې هم دی چې یو ځای ته یو زنانه باندې جرګه لاړله او تا ته پته ولګېده چې دغه خلکو ته یې لا جواب نه دی ورکړی، انکار یې لا نه دی کړی، نو ته به دغه جرګې د پاسه جرګه نه کې، انتظار وکړه که د هغې نصیب کې وه وبه شي، بس تا ته به الله بل ځای کې نکاح درکړي، او که هغوی ته انکار وکړه ته بیا ورشه که نه. نو ځکه دا حدیث خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته یاد په دې عمل کو چې چونکې نبی علیه السلام یې تذکره کړې، ما له څه پکار دی چې زه ورته ها وکړم. او نه مې ځکه نه کوله عمر رضی الله عنه ته، نه انکار مې ځکه ونه کړو چې ما زړه کې داسې ویلې چې کیدای شي نبی علیه السلام اراده بدله شي. نن نبی علیه السلام کله کله د انسان یو خبرې ته موډ جوړي، بیا وروسته بس بیا موډ برابر نشي، یاره بس تیر بشم دې خبرې. نو ما دا نم درته ځکه ونه کړله انکار چې ما ویلې په دې زړه کې که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خپلې خبرې نه واپس شي او هغه وایي چې یاره زه یې په نکاح نه اخلمه، مخکې مې اراده وه خو اوس نشته، نو زه به در باندې بیا درشه به زه به درته وایم چې بس صحیح ده اوس یې راکړه په نکاح باندې. نو بیا دې خبرې اورېدو سره عمر رضی الله عنه هغه ګیله د زړه نه ختمه شوله. اوچت خلکو ده، په خبره به هم پوهېده، د یو بل عذر به یې منلو، د یو بل خبرې ته به یې غوږ هم کېښوده. نو دا حفصه رضی الله تعالی عنها چې دا د خنیس بن حذافه السهمي رضی الله عنه بیبي وه اوله کې، او د هغه د وفات نه بعد چې کله بیا عدت تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په نکاح باندې واخیستله. دغه رنګ د نبي صلی الله علیه وسلم په اولنو ملګرو کې بل صحابي هغه د عامر بن ربیعه. عامر بن ربیعه رضی الله عنه دام د هغه کسانو نه دی چې دین اسلام ته سبقت کړی دی او په اولنو مرګرو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا داخل دی. دم حبشې ته هجرت کړی دی او د ده سره چې کله حبشې ته د هجرت کو د ده بیبي م وه لیلا بنت ابي حثمه رضی الله عنها، او هغې نه بعد بیا مدینې ته هجرت وکړلو
او دغه رنګ بدر او د بدر نه بعد نور معرکو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې شریک شوی دی. د مبارک راځي چې یا د 22 هجری کې بیا وفات شو او یا 19 هجری کې وفات شو. دا دوه اقوال دي. دغه رنګ بل صحابي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اولنو ملګرو کې دی، هغه د عبد الله ابن جحش رضی الله عنه، او بل د ضرور دی هغه دی ابو احمد عبد بن جحش. یو عبد الله ابن جحش دی، بل عبد بن جحش دی. خو د عبد بن جحش په دې نوم دومره نه دی مشهور لکه په دې اسم کنیت ابو احمد باندې چې څومره مشهور دی. او دا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخی دي. د دې دواړو خورم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی، او دا د ترور زامنم دي. دا نبی علیه السلام چې کومه بیبي و زینب بنت جحش، زینب بنت جحش هغه د دې دواړو صحابه خور وا. دا د نبی علیه السلام اولنی ملګری دي، او بیرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زامن دي، د پلار د طرفه. د دې مور د نبی علیه السلام د پلار خور کېدله. نو د نبی علیه السلام دغه بیبي چې کومه ده د دوی خور زینب بنت جحش رضی الله عنها، دا بیرته د نبی علیه السلام څه کېږي؟ د ترور لور هم کېږي. او دا دوه صحابه د نبی علیه السلام د ترور بچي کېږي، د عمي بچي دي، عربی کې ورته عمه وایي. نو د عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنو ملګرو کې، او دوه هجرتونه دم کړي دي. حبشې ته هم هجرت کړی دی، او دغه رنګ مدینې ته هم هجرت کړی دی. بیا د بدر په معرکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری، او د احد په معرکه کې بیا د شهید شول. عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ دا د احد په معرکه کې بیا شهید شوی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او خیم کېدلو، د ترور زوی هم کېدلو. دا هغه اولنو خوش قسمت ملګرو کې دا هم دی. او بل د ضرور دی چې هغه ابو احمد عبد بن جحش دی، او په دې خپل اسم کنیت باندې ابو احمد باندې دا زیات مشهور دی. دام په هغه کسانو کې دی چې په ابتدا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل. بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اولنو ملګرو کې یو مشهور صحابي دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی دی جعفر ابن ابي طالب. د جعفر رضی الله عنه خو ډیر ناشنا فضایل دی، او د ډیر اوږد تاریخ دی، خو دلته موږ سره ټیم نشته، نو ځکه لږ لنډ هم دا یو څو کسان ذکر کړو. جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه دا هغه صحابي دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول دعوت شروع کړو په مکه کې، نو دم په ایمان راوړو. او د په باره کې راځي کان اشبه الناس برسول الله صلی الله علیه وسلم خلقا وخلقا. دا ناشنا فضیلت دی ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وی په دې شکل کې هم داسې مشابه او په اخلاقو کې سره مشابه. مطلب دا دی چې ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د تر زوی مو ښکلی انسانو، نو دا چهره هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چهرې ته نږدې وه، او د اخلاق هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان ښکلي او نرم اخلاق، مزیدار اخلاق الله رب العالمین ورته ورکړي. او دا هغه صحابي دی جعفر رضی الله تعالی عنه چې کله حبشې ته صحابو هجرت کو د مکې نه په هغه ابتدایي دور کې، نو دا صحابي جعفر رضی الله عنه صحابو خپل امیر مقرر کړلو. چې کله دوی ورسېده، دا قافله حبشې ته ورسېدله، نو دلته نه د مکې مشرکانو کې ګوره ډېر سخت ضد. د مکې مشرکانو دا صحابه په مکه کې خو پیسې هم ظلمونه کول، خو چې بل ځای ته به لاړ هلته به یې هم تنګول. نو دا صحابه چې کله حبشې ته لاړ او هجرت یې وکړلو، نو د مشرکانو د طرف نه یو غټ وفد لاړلو، او په هغې کې چالاک سړی چې وروسته بیا غټ صحابي شوی دی، نبي علیه السلام د هغه بیا د ایمان ګویي ورکړی، عمرو بن العاص. دې وخت کې سخت دشمن دی د اسلام، عمرو بن العاص او داسې غټ غټ کسان هوښیار یې مقرر کړل. مکې مشرکانو یو داسې کمیټي شان جوړه کړه، وفد، او تحفې وله ورکړلې لکه د بادشاهانو کوم مناسب تحفې دي. دی د ځان سره واخیستې او د مکې نه روان شو. وزي اصحمه بادشاه ته راپورټ کوي د دې صحابو خلاف چې خپل ملک نه وشړي، چې مکې نه خو لاړ هلته چې هلته یې مغبري نه دي، او بیرته یې راوشړي چې بدلته پرې موږ ظلمونه کړو. نو دوی روان شو له دې ځای نه، دا د مکې مشرکان، او هلته یې نجاشي بادشاه ته ویلې چې ستا خواته ډېر ناکاره کسان راغلي، نعوذ بالله. صحابه ورته یاد کړه،
او د نبی علیه السلام باره کې ډېرې ګډې وډې خبرې وکړې چې دا نعوذ بالله فسادي پیدا شوی دی او ورور یې د ورور سره په جنګ اخته کړی دی او ښځه او خاوند یې په جنګ اخته کړي دي او یو لوی انتشار یې جوړ کړی زموږ علاقه کې او د هغه کسان ستا ملک ته راغلي دي او دا دی دا لرې او بل رپورټ یې ورته دا ویلو چې دا ګوره ستا د عقیدې خلاف دي ځکه ستا عقیده خو نصراني و که نه اصحابه باچا خو نصراني و نجاشي وایي ته وایې ګوره عیسی علیه السلام د الله زوی دی د الله نازولی دی او هغې نه مني در سره ده هغه ویل ښه بس هغې ورته بړکا وکړو کسان یې ولېږل ویل لاړ شئ چې د عرب نه دا کم کسان راغلي دا ټول ګرفتار کړئ ما ته یې راولئ هغوی لاړ دا صحابې ونیول راوسته پیش یې په دې کې جعفر رضی الله عنه د صحابو مشر مقرر کړو ځکه چې څوک چا سره خبرې کوي نو ټول خو نه یې لګیا هوښیارتوب دا دی چې یو ځای ته ځي نو یو ملګری به خبرې دپاره مقرر چې بوی خبره به ته کوې ګوره نو دا صحابو په مشوره باندې دا جعفر رضی الله عنه مقرر کړو چې ته به خبره کوې ته د نبي علیه السلام د تره زوی وي او بل ستا اخلاق او انداز د خبرو ډېر مزیدار دی نو بادشاه سره به ته خبرې کوې هغه ویل صحیح ده بېغمه شه چې کله دوی ور ورسېدو بادشاه ډېر سخت روب داب او سختې سختې خبرې ورته وکړلې ځکه چې هغه یو طرف خبره اورېدلې او قانون دا دی چې کله د یو طرف خبره دې واورېدله خامخا به دې ذهن خرابېږي یو طرف خبره کله ما وره همیشه دپاره د یو فریق خبره چې دې واورېدله بیا د بل هم واوره دا یاد ساته دا خامخا اثر کوي انسان د یو ښه انسان په باره کې درته چا یو دوه منفي خبرې وکړلې بدګمانه کېږي دا قانون دی نو دې وجې نه د بل جانب خبره به هم اورئ همدا وجه ده چې کله قرآن کې الله رب العالمین د داود علیه السلام قصه کوي هغه د ګډو لانجه چې ورله راغه هغه یو چالاکي وکړه رامخکې شو چې ګوره چې زما سره یو ګډه ده او د سره یو کم سل ګډې دي او دا یو مرانه غواړي او دا ګوره دا ډېر چالاکه دی نو چالاکه و دی په خپله هغه لا غلی ناستو او داود علیه السلام فورا فیصله وکړه هغه ته یې لکه څه زیاتی کې نو فورا په سجده الله ته پرېږدي الله دا مې څه وکړه ما خو د هغه خبره اړوانه اورېدله او غریب ته مې یو دم وویلې دا څه زیاتی کې بغي دې شروع کړی ده نو هلته ټول مفسرین د هغه آیت نه لاندې لیکي چې ګوره داود علیه السلام الله ته سجده وکړله یا الله بخښنه راته وکړه د یو فریق خبره به کله هم نه اورې چې د یو دې واورې د بیا د بل هم واوره د قاضي او د عالم دپاره هم دا ادب علماو لیکلی د مفتي دپاره هم دا ادب علماو لیکلی دې باندې اوږده لیکل شوي دي دلایل دي قرآن او سنت چې چا ورته داسې یو اختلافي مسله راوړه چې فلاني سره زما لانجه ده او دا چل وکړو دا چل پلانې داسې او داسې او داسې نو دی به چې ښه او ورېږه ما له راکړه چې اوس له فیصله ولیکم دا فیصله نه ده دا جهالت دی ورته ته به هم راشي او هغه به هم راشي ستا بیان به م واورو د هغه به م واورو که ته دعوه کوې نو ګواهان به درنه طلب کړو او که ګواهان نه یو په هغه دې څه دعوه ده نو هغه به قسم وکړي یا بله معامله ده خو د دواړو فریقو خبره به اورېدلی کېږي د یو طرف ته فریق خبره به نه اورې او کله کله خبره نه دا نیمه دا د دروغو نه هم خطرناکه نیمه خبره چې دا وزرې مزرې تی کټ نو بل بالکل ذهن دله ګډوډ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا فرمایلي په تاسو کې به کله کله ماته دوه کسان راشي ګوره پیغمبر دی د الله نبی دی وی فرمایل کله ماته دوه کسان راشي په دې کې به دا یو کس د ژبې نه لږ تیری او چالاکه وي او دا بل حق به د ده وي خو د ژبې نه به چالاکه نه نبی علیه السلام خو عالم الغیب نه وایي زه به د دې یو انسان د ژبې د چالاکۍ د وجې نه ذهن کې به مې دا راشي فیصله به وکړم چې یاره دا ستا حق دی خو که دا کار چا د ژبې د چالاکۍ د وجې نه پردی حق واخیست او ما ورته فیصله وکړه ځکه چې زه به د هغه ظاهري خبرو ته ګورم شرع خو ظاهر ته ګوري نو دا سړی دی دا نه وایي چې ما له خو پیغمبر حق راکړو بلکې ما ورله د جهنم ټوکړه ورکړه د جهنم سکروټې مې ورکړلې ځکه چې دا د چالاکي وکړله زه یې دوکه کړم په دې خپلو خبرو باندې بعضې سړی داسې چې ښه په حقه یې په یو خبره کې غریب وضاحت نشي کولی او دا بل به په ناحقه لګیئ خو دومره به چالاک کوي او دومره به د ژبې صفایي به او داسې په عجیبه انداز به خبرې کوي سړی ورته حیران پاتې شي هغه بل غریب هم ورته پریشانه شي دا دې څه وایي لګیا دی دا بعضې خلکو کې دا مرض د خپلې ژبې دا چالاکي دا په غلطه طریقه استعمالوي نو دا صحابي چې کوم جعفر رضی الله عنه چې کله بادشاه دا غصه شروع کړه شور یې جوړ کړو ځکه د یو خبره یې اورېدلې وه د دې لا نه وه اورېدلې ډېر هوښیار و دا صحابي بل تحمل والا خبره به یې ډېره په طریقه اورېدله او د نبي علیه السلام د خاندان دی تر زوی دی نو خامخا د قریشي خاندان ډېر هوښیار خاندان و د نبي علیه السلام دا کورنۍ
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم هغه اخلاق دي صحابو ته ښودلي د هغې مطابق دي. اصحاب بادشاه ته دا صحابي وایي د جعفر رضی الله عنه چې ګوره ته خو بادشاه او څوک چې حکومت کوي حکومت به ډېر په سړو دماغو کې حکومتونه په داسې جذباتو باندې په داسې طریقه باندې نه کېږي چې د یو فریق خبره اوري او د بل اړو اوري نه او پرې راباندې کوي چې ته اوس وایې چې او تاسو شرپسند یې وځئ زما د ملک نه دلته چا راوستي او دا دی واغه تاسو مونږ خبره واوره چې مونږ څنګه خلک یو او مونږ ولې ستا خواته راغلي یو. نو چې کله هغه خبره شروع کړه بادشاه مې حیران کړو چې ګوره ته خو بادشاهان خو به خبره اوري تحمل والا به نو خبره ده معقوله ویل ښځه خبره کوه ویل یو خو دا ده چې زموږ نبي ستا انتخاب کړی موږ ستا صفت اورېدلی دی نو موږ ستا صفت واورېدو چې ته یو ډېر نرم سړی او ته سختي کې په دې باندې مغه لږ را دغه شي چې لکه دا خو ګوره زما صفت یې اورېدلی زما د ښه اخلاقو د وجې نه راغلي. او دویم دا ده چې دا ته کومه خبره کوې چې ستاسو عقیده زما د عقیدې نه خلاف ده او د عیسی علیه السلام او د هغه د مور په باره کې ستاسو عقیده غلطه ده نو موږ ته خو ټایم راکړه چې موږ خو عقیده پیش کړو که نه لږ د دلایلو موقع خو راکړه چې موږ دلایل خو پیش کړو چې زموږ د مریم په باره کې څه عقیده ده او زموږ د هغې د زوی د سیدنا عیسی علیه السلام په باره کې څه عقیده ده. بادشاه ورته بالکل دا خبره هم حقه ده. وایه جعفر رضی الله تعالی عنه ورته سورة مریم تلاوت شروع کړو. الله اکبر. سورة مریم خو چې هسې دلته یو قاري صاحب مخکې شي جمع ته وایي نو څومره مزه یې وي عجیبه خوند سړی وي چې اړو رکو ته نه راښکته کېږي دا قاري صاحب. قرآن په هر صورت کې مزه ده او خوند دی خو په دې کې دا واقعات دي که نه ډېر عجیب د پیغمبرانو د عیسی علیه السلام او د مریم دا قصه ده او زکریا علیه السلام واقع ده یو عجیب انداز دی نور انبیاء واقعات دي پکې او ډېر ښکلی انداز دی مزیدار. جعفر رضی الله عنه به زه دا حیران یم چې په کوم انداز به دا سورة مریم په دغه وخت کې ویلی او چې کله سورة مریم تلاوت شروع کړو پای کې خو ټوله خبره ده که نه چې عیسی علیه السلام څنګه پیدا شو بغیر د پلار نه او مریم کوم طرف ته لاړله مکان شرقي طرف ته لاړله او دا او دا او دا او د مور په غېږ کې به یې خبرې وکړلې او عیسی علیه السلام ویل انی عبدالله زه د الله بنده یم د مور په غېږ کې ده ویل اتانی الکتاب وجعلني نبیا. نو په دې وخت کې چې کله د صحابه او د مکې مشرکان هم ولاړ دي کوم چې مخالفین دي د اصحاب بادشاه ته چې وکتل اصحاب بادشاه بس یاره ودرېږئ تاسو مسلمانانو ته چې ویې کته هغه اوښکې را روانې دي د بادشاه او دا ږیرې لمده ده په دې اوښکو باندې او په دې لاس کې یو ډکی نیولی دی داسې یا چوکه ده یا ډکی دی یا د مسواک په شکل کې یو شی دی خو داسې یو لخته شانې لاس کې ده. په دې کې بادشاه ویلې وی والله په الله مې دې قسمي چې دا تا د عیسی علیه السلام او د هغې د مور بیبي په باره کې کمې خبرې وکړې دا کم کلام دې ما ته راواوروه څنګه چې زما په دې لاس کې دا ډکی ګوري چې دا نه کمیږي او نه زیاتیږي دقه شانته تا نه د عیسی علیه السلام او د هغه د مور په باره کې زیاتې وکړو او نه دې کمې وکړو بلکل دې د عدل خبره وکړو. متاثره شو د قرآن اورېدو په وجه متاثره شو او دا تیره جمعې خطبه کې هم درته ما دا موضوع ویله چې دې قرآن په اورېدو باندې ګوره اوس هم کافر متاثره کېږي خو موږ په خپله نه یو پوهه نو کافر به پسې پوهه کړو. مسلمان غافله دی قرآن باندې نه دی خبر دې ته تکړه دی چې تلاوت مې وکړلو دومره سپاري ښه خبره ده که یو پاره تلاوت کې دوه پارې تلاوت کې کوی د شپې په قیام کې هم کوه دا ډېره اوچته خبره ده خو د دې په معنا خو هم ځان پوه کول پکار دي چې هغه کوم اصل مقصد کوم د پاره نازل دی ده هغې ته هم توجه پکار ده. صحابه کرام رضی الله عنهم په تدبر سره لوسته نو اصحاب بادشاه چې دی مشرکان یې وشړل ویل ځئ دا زما میلمانه دي او زما په ملک کې بېغم اوسېږي او د دې د وجې نه بیا یې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غیبانه ایمان راوړل غیبانه ایمان اصحاب بادشاه راوړل چې نجاشي باندې کوم مشهور دی. دا هغه صحابي دی جعفر رضی الله تعالی عنه او سیدنا جعفر رضی الله عنه دا چې کله بیا هلته و په حبشه کې هلته دعوت کوو بس مسلمانان اوسېدل نو دې ځای نه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هجرت وکړو د مکې نه لاړو مدینې ته نو مدینه کې بیا په کم کال چې د خیبر غزوه کېدله تقریبا شپږم کالو د هجرت هغه شپږم کالو په مدینه کې د مسلمانانو نو په هغه وخت کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تر زوی پسې او د ټولو ملګرو پسې جواب ولېږلو چې راځئ نور د حبشه کې مه اوسېږئ راځئ نور مدینې ته راشئ دلته الله پاک موږ ته
یو خسته ماحول را کړی دی او بالکل چې دی هغه د دشمن طاقت او زور الله ختم کړی دلته راځي دلته راشي. نو جعفر رضی الله عنه چې کله بیا راتلو سره د ټولو ملګرو د حبشې نه بیا ورسره ابو موسی اشعري رضی الله عنه د یمن څخه کسانو هغه مو سره په کشتو کې راسواره شو. هغه بیا چې راغی ایمانونه راوړل چې تاسو ته مخکې یو خطبه کې ما ویلو هغه اشعریین چې هغه اوازونه ښایسته و قرآن بیا په خوږ اواز لوسته هغه مو سره بیا په کشتو کې راغی مدینې ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا دا پیغام راوړلو. اصحابه بادشاه نه چې کله دا ډله را رخصتېدله نو نبی علیه السلام دپاره تحفې ورکړلې تحایف یې ورکړه چې دا نبی علیه الصلاة والسلام دپاره ویسئ زما له طرفه او بلې ورته دا ویلې وایي زما یو لوی امانت به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړئ. هغې ویل څه امانت چې کله راورسېده وایي د الله نبي یو لوی امانت بادشاه موږ ته بل راکړی دی. وایي کوم امانت دی؟ وایي هغه دا امانت دی قیامت په ورځ به بیا دا زه د الله په دربار کې پیش کوم چې دا امانت ما نبي علیه السلام ته دا چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا امانت زما له طرف نه ورسوئ چې ما پې ایمان راوړلو ما د هغه د توحید کلمه د الله د توحید کلمه مې ویله چې کوم د هغه اصل دعوت دی چې دنیا نه شرک ختم شي او خلک توحید ته راشي او د هغه رسالت ما قبول کړلو او زه د هغه امتي یم دا زما امانت ورته ورسوئ. همدا وجه وه چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه بیا غیبانه جنازه هم کړې وه او دې صحابه کرام رضی الله عنهم جنګ موته کې بیا دی شهید شوی دا جعفر رضی الله عنه. جنګ موته کې چې کله نبی علیہ السلام دا قافله لېږله نو جعفر رضی الله تعالی عنه دای امیر نه کړلو بلکې زید رضی الله عنه امیر کړلو. زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه چې نبی علیہ السلام ورته په خوله باندې زوی ویلو او بیا آیت راغی چې نه پردي هلک ته په خوله باندې زوی چې ووایي نو ستا طرف ته به نسبت نه کېږي خپل پلار طرف ته به نسبت کېږي. نو هغه زید رضی الله عنه نبی علیہ الصلاة والسلام امیر کړلو ویل بیا یې فرمایل که چېرته زید هغه د دې نسواراو د طرف نه د دې کافرو طرف نه شهید شو نو بیا به ستاسو امیر هغه به جعفر یو که جعفر هم شهید شي بیا به عبدالله بن رواحه یو که هغه هم شهید شي بیا خپله خوښه ده چې هر څوک هم مشر مقرر کړو خپل کمانډر په خپله مقرر کړي امیر مقرر کړي. نو صحابو ته پته ولګېده چې دا درې واړه به په همدې ترتیب باندې شهیدان کېږي ځکه د نبي د خولې نه خبره راووته. نو په دې کې چې کله زید رضی الله عنه شهید شو نو جعفر رضی الله تعالی عنه جنډه په لاس کې واخیسته بیا دیم شهید کو دواړه لاسونه یې کټ کړه. نبی علیه الصلاة والسلام بیا ذکر وروسته فرمایلي او د کور والا ته جواب ولېږلو بچي ځان ته رانږدې کړه او تسلی ورکړه چې ورندا زموږ د تره زوی شهید شوی دی. او نبی علیه السلام عایشه رضی الله عنها فرمایي چې کله د دې درې واړو ملګرو د شهادت اطلاع صحابو ته ورکوله ما د دروازې په دې سوري کې ورته کتل چې نبی علیه السلام سلګو نیولې او ژړلې او نبی علیه الصلاة والسلام د دې ملګرو قصه کوله چې زید هم شهید شو بیا جنډه جعفر واخیسته هغه هم شهید شو بیا جنډه عبدالله بن رواحه واخیسته هغه هم شهید شو او اوس جنډه د الله د تورو نه د یو توري په لاس کې چې خالد بن ولید ده ته د الله توره ویله سیف الله دا ولقب نبی علیه الصلاة والسلام ورک. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په باره کې بیا وفرمایل چې هغه کم دوه لاسونه تې کافرو کټ کړه الله رب العالمین د هغه په ځای باندې جعفر رضی الله عنه ته وزرې ورکړلې وزرې او په جنت کې هغه الوزي ځکه درته جعفر الطیار ویلی کېږي جعفر الطیار ورته ځکه ویلی کېږي. او دا صحابه کرام رضی الله عنهم هغه عجیب تاریخ دی د ایمان او دغه رنګه د تقوا او د دیندارۍ او د اسلام دپاره د خدمت هغه واقعات هغه مختلف د صحابه کرام رضی الله عنهم په دې تاریخ کې موږ ته میلاویږي. الله رب العالمین دې د صحابه کرام رضی الله عنهم محبت زموږ په زړونو کې واقع کړي او الله رب العالمین دې د صحابه کرام رضی الله عنهم اتباع زموږ نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر